د بدقسمتۍ د وجې مونږ روزانه په داسې کارونو کې واقع کیږو چې د هغې وجې نه زموږ ټول اعمال بربادېدلی شي. الله مکه مونږ همیشه جهنمین جوړېدلی شو، او که چېرته په دغه عملونو کې مونږ وفات شو، د دې نه مونږ توبه ونه باسله په خپل ژوند کې، نو الله رب العالمین وعده کړي چې دغه خلکو ته زه بخښنه نه کوم. او زه یو څو مثالونه د هغې در کومه. آیا نن سبا چې دی مونږ په دغه کارونو کې اخته یو که نه وخته؟ زمونږ ډېر خلک یا د جهل د وجې یا د ناپوهۍ د وجې او یا د ناسم پوهاوی د وجې چې یو چا دې ته ویلي چې یاره په دې کې څه نشته دی، دا کوئ، مونږ په دغه اعمالو کې واقع کېږو. محترم ورونو، زه یو څو لنډ مثالونه در کوم. تاسو به کتلي ډېر خلک چې دی هغه د خپل حاجتونو پوره کولو دپاره مزارونو ته ځي، فقیرانو له ځي، پیرانو له ځي، هلته چې دی خپلې منښتې غواړي، خپل حاجتونه غواړي، او دوی په دې عقیده باندې چې دلته زما حاجتونه پوره کېدلی شي، دلته چې دی ما نه ضرورونه تکلیفونه ختمېدلی شي، هلته دعاګانې کوي. نو دا خبره یاده کوي چې غیر د الله نه څوک دا عقیده لري چې غیر د الله نه یو څوک داسې شته چې هغه انسان ته فایده ورکولی شي، انسان نه ضرر دفع کولی شي، نو دا انسان چې دی په شرک کې واقع شو، لوی شرک دی. محترم ورونو، ته چې پیر بابا له لاړ شي او مزارونو له لاړ شي او هلته ته د هغې نه خپل حاجتونه غواړي، نو آیا ستا اواز هغه اوري؟ او که چېرته واوري، الله په بل ځای کې فرمایي دغه انسانان چې دی تاسو له هیڅ قسمه فایده نشي درکولی، که هغه انسانان دي، که جنات دي، که اولیا دي، که انبیا دي. ځکه نفع ورکول دا د رب العالمین په اختیار کې دی، صرف او صرف. ضرر دفع کول دا صرف او صرف د رب العالمین په اختیار کې دی. د قیامت ورځې پورې چې دی دغه خلک ستاسو دعاګانې نشي قبلولی، نو ولې بیا د هغې نه دعاګانې غواړئ داسې چې هېڅ شی په اختیار کې نشته دی، نه تا نه ضرر دفع کولی شي، نه خیر در رسولی شي، نو بیا څه دپاره ورځي؟ ولې خپل عملونه بربادې؟ ولې ځان د همیشه بدبختۍ سره مخامخ کې؟ دعا چې ده د عبادت دی، او غیر د الله نه د بل چا نه دعا غوښتل دا د رب العالمین سره په دغه عبادت کې بل څوک شریکول دی چې دا لوی شرک دی. دغه رنګې ډېر خلک به تاسو لیدلي هغوی به مزارونو له ځي، تعویزونه به کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تعلق تمیمة فقد اشرک. چا چې تعویز واچو او دا په دې عقیده و چې دا ما نه ضرر دفع کولی شي، خیر را رسولی شي، د انسان چې دی په شرک کې واقع شي. څوک ګونجکې اچوي، چا غاړې ته اچولي، چا چې دی لاسونو ته اچولي، څوک غوټې اچوي، مختلف شیونه. دا هغه څیزونه دي چې دا سره په دې سره انسان چې دی د الله رب العالمین نه د هغې یقین ختمیږي یا کمزوری کېږي، او په دغه شیانو باندې یقین راځي. زما محترم ورونو، د کاهنانو، جادوګرو، کوډګرو دې خلکو خواته تلل دا د ایمان تاوان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د کاهن او د عراف خواته لاړې نو 40 ورځې د دې لمونځ نه قبلېږي. او که چېرته بل حدیث کې اوس دا لفظ دی، که چېرته د انسان په دې باندې یقین وساتو، د هغې د خبرې تصدیق یې وکړه، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، د په هغه څه باندې کفر وکړه چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې هغه نازل شوی چې قرآن کریم دی. تاسو به ګورئ خلک ځي پالګرو له، کوډګرو له، جادوګرو له. یوازې دا د ایمان تاوان نه دی محترم ورونو، بلکې د څومره خلکو عزتونه یې لوټ کړه، د عزت تاوان هم دی، د مال تاوان هم دی، د ایمان تاوان هم دی چې دا د ایمان د ټولو نه قیمتي دی، عزت د ټولو نه قیمتي څیز دی، او هغه چې ستا په دې سره خرابېږي. او موږ شریعت منع کړي وو، او د دې باوجود چې موږ ځو نو خامخا چې تاوان نه به کوو. محترمو، ډېر خلک به تاسو وینئ د انبیاو، د اولیانو د دیو درجې چې دی هغه یې اوچتې کړي، د هغې منزلې اوچت کړي، هغوی هغه صفات ثابت کړي چې هغه د الله رب العالمین پورې ښایي، د الله رب العالمین صفات دي. زه یو مثال درکمه. غیب چې دی دا د رب العالمین صفت دی چې هغې پورې خاص دی، چې په پټو باندې الله رب العالمین پوهېږي.
او که انسان را پاتې د ولی نبی پیر فقیر له دا صفت ورکا او دا عقیده او ساتل چې دغه انسان هم په پټو باندې پويږي نو د چې دی دغه انسان د رب العالمین سره په دغه صفت کې شریک چې دا په شرک راځي. الله رب العالمین دی زموږ عقیده صحیح کی او موږ توفیق راکړي چې موږ توحید زده کو، په توحید باندې مړ شو او په توحید باندې چې را پاتېږو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.